بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، څنګه ښه جوړې؟ ډېره موده پس راغلم یو ځل بیا. زه تاسو ته د انګلش ټو پښتو چینل نه مخاطب یم او د هغې خاص کار وجه زما د غیر حاضرۍ دا وه چې زه بارمل ته راغلی وم سعودي عرب ته. هغې په وجه باندې زه 4-5 میاشتې غیر حاضر وم، خو بیرته ما سټارټ واخیستو. زه به تاسو ته ډیلی ویډیو اپلوډ کوم او د بګینر دپاره د ایډوانس لیول دپاره به زه تاسو ته ویډیو اپلوډ کوم. نن چې زه کومه ویډیو جوړوم دا د بګینر دپاره ده او په this that these او those باندې ده. صحیح شو چې دا this that these those دا موږ څنګه استعمالوو، کوم ځای کې استعمالوو. راځئ اوس وګورو چې دا موږ استعمال کو په جملو کې. this is a book، لکه دا یو کتاب دی، نو دلته this راغلی. this واحد لکه کتاب یو دی نو واحد دی، نو هغې دپاره څه شی راغلی؟ یو څیز دپاره نو this راغلی او نږدې هم پروت دی ځکه دیس راغلی. اوس دیټ از اے بک، هغه یو کتاب دی، هغه لرې هم پروت دی او یو دی کتاب دی، نو دیټ راغلی لکه یو څیز دپاره راغلی. اوس جمع سیزونه دي. دیز آر بکس، دا کتابونه دي. مونږ وایو که نه دیز آر بکس، نو دیز دا ګوره د جمع دپاره راغلی او نږدې پراته دي. هغه کتابونه دي، هغه کتابونه دي، نو هلته به څه راځي؟ کتابونه جمع دي. نو دوز آر بکس، دوز آر بکس، بکس دې څه به ایس ولګي نو بکس به شي کتابونه، هغه کتابونه دي دوز راغلی. داسې هر څیز چې که جانې جانداري که بې جانې، داسې تاسو ویلی شئ this is a boy، دا یو هلک دی نږدې، this is a boy دا هم ویلی شي. بیا that is a boy، هغه یو هلک دی دا هم ویلی شي. که ډېرې these are boys، دا هلکان دي دا هم ویلی شي. که لرې او ډېرې نو داسې هم ویلی شي those are boys، هغه هلکان دي داسې هم ویلی شي. داسې که جاندارې که بېجانې هر څیز وي خو چې یو وي او نږدې هغې دپاره به this راځي، چې ډېرې او نږدې هغې دپاره به these راځي، چې لرې او یو وي هغې دپاره به that راځي، چې لرې او ډېرې هغې دپاره به دوز راځي. انشاءالله آینده کې به زه تاسو ته نور هم داسې ویډیوګانې جوړوم او تاسو په کمنټ کې ضرور ولیکئ کومه ویډیو تاسو غواړئ، کوم قسم غواړئ چې هغې باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم. او مخکې د مرستې به ستاسو د سپورټ کولو به ستاسو ما ته ډېر ډېر ضرورت دی. نو انشاءالله چې تاسو څومره ښه ما سپورټ کوئ هومره به زه ویډیوګانې اپلوډ کوم او انګلش به زه تاسو ته زده کوم. Thank you for watching. Take care and have fun.